خدای حاج متعلق میاشتو ذکر کړی دی چې حاج میاشتې معلومې دي. که تاسو نه پوښتنه وشي حاج کومه میاشت ده؟ ذوالحجې میاشت ده. خو خدای میاشتو ذکر کړی دی، یوې میاشتې نه، دوه یا نه درو میاشتو خدای ذکر کړی دی. اشهرن یوې میاشتې ته ویلی شي شهر، یعنې یوه میاشت ده. اشهر ډېرې میاشتې. وایي تفسیر کې لیکي درې میاشتې چې خدای حاج میاشتې ګرځولي دي، هغه شوال، ذوالقعده، ذوالحجه میاشت ده. شوال ذوالقعدې کې بندوباست سفر و، مخکې نه بندوباست کېدو، بیا به سفر و. وایي ذوالحجې میاشتې اول لاس ورځې دا شاملې شي. دا درې میاشتې خدای د حاج میاشتې ګرځولي دي. د خدای دا معلومې میاشتې دي. په یو بل ټکي خدای قرآن کې ذکر کړی دی، ایاما معلومات، هغه ورځې چې هغه معلومې ورځې دي. دې تفسیر کې مفسرین لیکي چې خدای ډېر فضیلات بیان کړی دی، رسول الله ډېر فضایل بیان کړي دي. د ایام معلومات د کومې ورځې دي چې دوی ورځو کې اعمال ډېر زیات ثواب دی؟ د ذوالحجې اول لاس ورځې دي. و دې باندې شیخ عباس کومي مفاتیح الجنان کې یو حدیث راوړی دی چې خدای باندې ټولو نه زیات عمل څه ګران دی، هغه یې ذوالحجې میاشتې اول لاس ورځو عمل دی. دې کې صدقات، خیرات، چا سره نکاح کول، روژې ساتل، المنځو په ځای راوړل، ډېر زیات ثواب دی. ان روژې کې مستحب دي، بیا بېله فضایله ذکر شوي دي. اول روژې سره فضیلت دی، عرفې ورځې انم سره فضایل دي. او که د انو ورځې څوک روژه ساتي، د انو روژو ثواب ته ټولې زندګۍ روژو سره المنځو سره سمون خوري، یعنې ورسره برابر دی. او لاسو شپو کې دوه رکعاته لمونځ دی. ذوالحجې میاشت حاج میاشت ده. ټول حاج ته نه دي لوټ کنه، څو لکه کسان حاج ته لوټ دي، په کروڑونو انسان مسلمان حاج نه وریا دي. دې دپاره څو اعمال داسې دي چې مؤمنان په ځای راوړي چې حاجیانو ثواب کې ځان شامل کړي. قرباني ده واجب هغه حاجیانو باندې دی کوم کسان مینا کې موجود دي، یعنی کوم چا حاج قرباني والا حاج دی، هغوی نه واجب دی. د وریا کسان، مالداري کسان چې قرباني په ځای راوړي، څه دپاره؟ حاجیانو حاج ثواب کې ځان دا شریک کړي، هغه ثواب خدای دې ته ورکړي. قرباني نو زیات فضایل ذکر دي. په دې سره یعنې قرباني سره ته حاجیانو ثواب حاصلولی شي. په دوه رکعته لمونځ دی، حاجیان به هلته عمل کوي، ستړېږي به، یا هغوی خپل ثواب دی، یا هغوی ثواب کې ته ځان شریکولی شي که دوه رکعته لمونځ لا شپې وکړي. یعنې حاجیانو ثواب ته خونې کې ملېدلی شي، هغوی کې ته خپل ځان شریکولی شي. دا دوه رکعته لمونځ که ته ادا کړي، کله میاشته ولیدی شي، اول شپې نیت وکړه، دوه رکعته لمونځ، ماښام ماسخوتن لمانځه کېږي. طریقه یې داسې دی: الحمد سوره کل هو الله احد او سوره اعراف 142 نمبر آیات، ووعدنا موسی 30 لیلة واتممناها بعشر. دین ورسته نور آیات ده که چا په یاد نه کېږي، د موبایل کې یا قرآن مجید لاس کې ونیسي، ځان سره یایي. او دا عمل یعنی دا ثواب هغه کسان حاصلولی شي چې تکلیف وکړي، زده وي، وایي کېږي. یعنې ځینې ټایم کې انسان ته احساس کېږي که داسې غټ ثواب نه زه محروم شوم، ویلې محروم شوم، نو قرآن نه دی زده، یعنې دا زیاتی مو سره شوی دی، ما قرآن نه کړو زده، داسې غټې براخې نه زه محروم شوم. خو البته
ثواب حاصلولو دپاره یو نایب ورته کولی شي. مثلا زوی ده دی یا هغه قرآن زده دی ورته وایي چې 2 رکعته ځوان ته وکړه رموته وکړه 100 روپۍ ورکړه 1000 روپۍ ورکړه زه پیسې درکوم د ثواب په ځای شامل شم تا دپاره تا یو نایب درته لمونځ کولی شي. کعبې کې حاجیان چې خپله لمونځ کې لږ نقص ورکې دی طواف په لږ 2 رکعته دی هغه دپاره نایب نشي چې ته ورته لمونځ وکړه چې حاج هم بطل نشي عمرې طواف هم بطل نشي. یعنی نایب تصور شته دی ته اجیر چوک ونیسه یعنی په مزدورۍ یو کاس ونیسه پیسې ورکړه تا دپاره دا لمونځ ادا کړي. صلوات واسطه محمد و آل محمد و اول ذوالحجې باندې ابراهیم علیه السلام ولادت د پیدایش دی. ذوالحجې اول باندې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدایش دی و بی بی فاطمه زهرا و مولای کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یو روایت مطابق تزویج ذکر دی یو واده ذکر دی. ذکرې میاشتې یعنې د کوم میاشتې کې اوس موږ روان یو دې میاشتې اخر کې امام محمد تقی علیه السلام شهادت دی. امام محمد تقی علیه السلام زندګۍ متعلق څو روایات تاسو مبارکو ذهنو ته ارسول غواړم دې دپاره یو بلند صلوات امام محمد تقی علیه السلام چې وړکوالي کې ورته امامات میلاو شوی دی 7 کالو عمر کې و چې امامات منصب باندې امام فیض شو یعنی امامات ذمہ داری ورته میلاو شوې و الا امام وړکوالي کې امام وي نافع نمیږي. امام رضا علیه السلام نه پوښتنه کو مولا ته نه وروسته امام به څوک وي؟ امام علیه السلام ته نافع سترګې غړوه دروازې نه چوکواله نوسي مغای مو نایب دی مو جنشین دی مو نه وروسته تاسو امام دی نافع یې نندرانه کوله دروازه څخه خلاصه شوه وړوکی بچی راغلو یا امام داسې یې دا وړوکی بچی دی که نه امام علیه السلام ته ته پاته شته امام هغه څوک دی چې مور رحم کې هغه امام وي. یعنی مور رحیم کی بیا ایتو حالاتو نه خبر وي کوم علم ضرورت هغه خدای وته عطا کړی وي. د امامات منصب باندې څه فایز شوی دی. عیسی علیه السلام نه وروسته د اول وارو چې کم عمره کې خدای منصب چاته حواله شو و الا ټول ناکام عمر کې بیا زمانه حجات امامات میلاو شوی دی. حسن عسکری علیہ السلام شهادت ټیم کې دې امام عمر 50 کاله و. زه دا عرض کوم چې عیسی علیه السلام نه وروسته عیسی علیه السلام درو ورځو ګوهرې کې اعلان وکړ زه خدای نبی یم. هغه نه وروسته د منصب به حیثیت ذمہ داری څنګه نباو کا انبیاءو کې امامانو کې امام محمد تقی علیہ السلام اولین فرد ده اولین شخصیت ده سو وہ پاڑ عمر کے امامات منصب ہوتا ملاو شو یعنی امام رضا علیہ السلام شہادت نباد امام محمد تقی علیہ السلام تا امامات ملاو شو. رویہی دا روایات معجزات آل محمد کی لکلے دے رویہی مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا ورکوالی داور کیا امام رضا علیہ السلام بندباس کڑے ہو سا خدمتگارو حفاظات دفارہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم ابو محافظین نه یو روي دی هغه یې مولا واس باندې سپور اشاره یې وکړه د خونې نوریا دغه ځای پورې سو هلته مولا واس نه کوشو موږ سترګو نه پناه شو موږ حیران شو مولا چېرته لاړو و موږ حفاظت پر مامور یو دې ټایم تېر شو موږ خفه وو واس ولاړ دی مولا نشته دې ټایم کې امام عمر 2 کاله چې کله مولا واپس راغو کله ننداره ورته وکړه ای مولا سترګې ژړونه سرې دي پوښتنه مو ونه وکړه یا ابن رسول الله او د پیغمبر المسیح د موږ سترګو نه پناه وي ته چېرته لاړ وې ای ما ژړو ژړو کې راته وایي توس وطن راغلم
د بابا قبر مو جوړ کو، بابا مو دفن کو. ډېر افرادو دی وجې نه شک کولو چې دا امام دی که نه، ځکه چې وړوکی دی، وړوکوالي کې به څه کې دا امامت احکام صدر کوي. خو بیا مولا څه معجزات خلکو ته ښیلي دي، څه کومو شیعو زړو کې شکوک و شبهات و. هرې زمانې کې دا شکوک و شبهات ډېر شوي دي، په امامانو شیعه مطمئن کړي دي. چا زړه کې شکوک و شبهات و هغه یې وریا کړي دي. یا به کسانو چې هغه یې ورې کېدل قابل و، په چا زړه کمان نجس وي هغه ته بیا اطمینان هېڅ کران نه میلویږي که هغې مخته معجزه وشي. یو کس دی روي، هغه یې محمد بن میمون نمیږي، مکې کې امام رضا علیه السلام سره و. څه ټایم پورې امام رضا علیه السلام هغه ځای کې پاتې کېدو. ما مولا ته ویله مولا زه مدینې ته ځم، ما سره ملګري اسرار دي، داسې ملګري چې هغه ماته لوست ورکوي. دا نبی نو وردو سترګو دي، محمد بن میمون وردو سترګو نبی نو. مولا خبرې اورېدې، مولا ته زیارات ته راغلی و چې مولا خبر و زیارات وکړي، خبرې واوري. کله روانېدو مولا زه مدینې ته روان یم، که څه پیغام دوي مدینې والاو ته هغه به درته ورسوم. امام رضا علیه السلام ته یې محمد بن میمون دا یو خط امام زوی ته ورسوه. هغې ټایم کې امام محمد تقي علیه السلام ادرو کولو، سوچ کوه ادرو کولو امام ته. امام رضا علیه السلام مکې نه خط رسوي، خط یې ولیکلو، لفافې کې یې بند کړو، خپلو ملګرو ته یې څو یې مه ورسوئ مدینې ته. څو ورځې سفر و، مدینې ته راورسېده. محمد بن میمون یې مولا حکم په مطابق امام خونې ته راغلم، د کلباب مو وکړو، مې ادرو کولو امام ما سره دې حالات کې ملاو شو لکه یو داسې وړوکی بچی چې بچو کې ګرځوي، غوږې کې ګرځوي. ما څه کله خط ورکړو، خط یې ما نه واخیستو، ما باندې غږ وکړو محمد بن میمون تا خو څه حاجات نه وي؟ نه مولا حاجتونه مو ټول پرا دي. امام علیه السلام ته یې البته زه خو پوهېږم که نه، که څه ادرو کولو امام دی ودې زه خو پوهېږم چې تا څه مشکل دی. لږ رامخته شه، محمد بن میمون یې امام مخ باندې واړه امام، که څه ما ټکه استعمال کو واړه امام، امام وړوکی نه وي، په عمر یې کم دی، کم عمر امام مخ باندې لاس کېږدولو، اندي لاس کېږدولو سره مولا لاس کې داسې نسخه وه، زه خدای بصیر وګرځولم، سترګو نظیر مو دوباره راوړه. یعنی امامات اعلان مخکې امام دا معجزه ویلې خیره، امام رضا علیه السلام دا کس ویلې راته رسولو، دا معجزه یې ځکه پرېږده کله زه دنیا نه لاړ شم شیعه ما که مطمئن وي چې امام جانشین امام نایب امام محمد تقي علیه السلام دی. صلوات واسطه مولا شان ابو هاشم جعفریه زه موجود وم، امام محمد تقي علیه السلام ته یو کس راغلو، ورته یې امام پلار مو یا مسامه وفات شو، نه وصیت نه زندگی احوال هیڅ یې ماته نه ویله، ته څوک مو دوست دی څوک مو دښمن دی. دا خبره ضمناً عرض کړم، روایاتو کې دا شته، د قرآن آیات دی باندې دلیل دی. پکار دی هر انسان هر شپه وصیت لیکي، یعنی خپله خلفانه خبروي، خپل زمن خبروي، خو بعدونه چوره مکرزا دی، چوره زه قرضداره یم. خو بعد پکار دی انسان خلفانې ته ښیي، که سفر باندې سیا پکار دی ښیي. اوس تر څو روایت ده دا کس مولا ته یې یا امام پلار مې یا مسامه مړ شو، خو نه شوم خبر چې امام پلار دوستان چوک دي، دښنه چوک دي، امام پلار دولت څه شو. زه بال بچه‌دار یم، پیسو ته مهاجات دی، زندګۍ دپاره درهم و دینار پیسو ضرورت وي، وسایل ضرورت وي، خو پلار مړ شو، اوس موږ سره هېڅ نشته.
مولا تو ته راغلی یم، تو ته مو په نوره وړي دی، زه څه وکړم؟ خو ما ته یقین دی پلار مالداره و، ډېرې پیسې لرلې، خو نه یې وصیت پرېږدولی دی، نه یې ما ته نه خلخانې ته څه خیر نه یې کړي دی. زه څه وکړم؟ امام علیه السلام دې داسې وکړه، مشخوتان المنځه نه وروسته محمد او آل محمد باندې درود وایه. تو ته به خپل پلار په خپله ولویي چې هغه پیسې چېرته دي. ابو هاشم جعفریایي څه ټایم بعد د احکا سره زه میلاو شوم، ډېر خوشحال دی، روان دی. ما ورنه پوښتنه وکړه چېرته سې؟ ما ته وایي ابو هاشم جعفري مولا ته ورسم، پلار یو پیغام راته سپارلی دی چې مولا ته پیغام ورسوم. څه یې درته ویله؟ دا کس ورته وایي کله یې مولا خبرې باندې کلام باندې مو عمل وکړو، مشخوتان المنځه نه وروسته محمد او آل محمد باندې درود واستولو. خوب کې ما خپل بابا ولیدو، ټول د اولاد سرمایه هر څه ورته وښیل، ټول حالاتو نه خبر کړم. خو ما ته یې دا جمله ویله چې لاړ شه امام ته داسې ورته وایه السلام علیک یا سیدی یا مولایی، مولا ما سلام قبول کړه، مولا ما یې تا خبرې باندې عمل وکړو. یعنې دا داسې نسخه نه دی سهار شو مثلا مشخوتان نه وروسته سلام اهل بیتو باندې درود وایي او بیا به هغه سپلار ملویږي، نه، دا یې مولا حکم و احکاس ته. اوس دا فرزند رسي مولا ته، مولا ما بابا ویله ما یې تا حکم منلو، زه خپل دې سره ملاو شوم. د امامات کوم تکار دی هغه خدای طرفه دی، خدای عظیم ګرځولی دي، خدای وارثان ګرځولی دي، خدای عالمان ګرځولی دي. که هغه ورکوالي کې امام بیا هغه عالم دی، هغه د قرآن عالم دی، تورات و انجیل و زبور د صحایفو عالم دی. یې خدای کې چې دی هغه متعلق خدای دوی ته معلومات علم عطا کړی دی. د امام علیه السلام شهادت سبب کومه خبره روایانو ګرځولې دی، څه دا خبره سبب جوړ شو چې امام علیه السلام شهادت لپاره معتصم بالله لعنت الله والعذاب د مولا شهادت باندې حکم وکړو. هغه دا وه دربار کې مولا ناست و، یوه فیصله راوه دربار ته، یې غلب متعلق فیصله وه چې غلب چی کټیږي، کوم سرکاري قاضي و هغه حکم وکړو لاس ته نه کاټ کوئ. او بیا مفتیانو کې نورو کسانو ویله چا ویله څنګلې کې ته نه کاټ کوئ، چا ویله کلی کې کاټ کوئ، یعنې موږ اصطلاح کې ویلی شو د ګړی ځای دی دغسې کې ته نه لاس کاټ کوئ. خپل دلیل یې پیش کړو. کوم مجرم و هغه پر یاد کولو چې هغه فیصله راته راوکوئ چې مولا اوس کوم ځای کې کټېږي. وایي تا فیصله څوک وکړي؟ مجرم غلی ویله که چېرته حقیقي د دین وارث وي، د پیغمبر دین چښتان وي، مغه نه پوښتنه وکړئ. معتصم امام ته مخ واړولو، ته څه یې؟ تو څه فیصله دی؟ امام علیه السلام اول دا ورته وایي تو قاضیانو څه فیصله وکړه، که زه خبره وکړم آیا ته به ومنې؟ امام رضا علیه السلام، امام احمد تقي علیه السلام حکومت باندې دا پابندي لګولې وه چې ټیک دی ته ته ما ولیعهد جوړوې، خو چا عزل کې چا منصب کې به ما کار نه وي، هغه کې یو خاص راز و. امام احمد تقي علیه السلام داسې ورته وایي، معتصم ورته وایي نه زه درته وایم تو خبره به چلیږي. وایه دا مجرم نه غله نه کوم ځای کې لاس کاټ کړو. امام علیه السلام قرآن دلیل ورته راوړو، د سجدې آیات نه استدلال پیش کو. امام علیه السلام وایي دا څلور بتې ته نه کټېږي مجرم نه. امام علیه السلام کله دلیل پیش کو، تفصیل ده زه مختصر یم. امام علیه دلیل بادشاہ خوښ شو چې واقعا ایتا والا دلیل محکم ده، قرآن مطابق ده، حدیث مطابق ده. اندی باندې کله اعمال وشو. د کوم سرکاري قاضي و ابن ابو داود یوې جامع کې ناست دی،
رویه یې ډېر خفه وم نو پوښتنه کوي ولې خفه یې خفه به څنګه نه وم یوه کم عمر بچي چې هغه یې ما مخ ته بچی برېښي عمر یې کم دی هغه یې ما تذلیل وکړو علمي میدان کې ما ته شکست راکړو هغه خبره وچلې ده ما خبره نه وچلې ده اور به څه کېږي هغه سرکاري قضیې ورته یایي که تاسې ما سره خبره منو لږ بادشاه سره زه میلاوېږم څو خبرې ورته کوم چې بادشاه دې ته تیار کوم چې دا امام مخ نه وغړوه کني تو حکومت ته خطره ده سرکاري قضیې و هغه کسان چې هغه دنیا پرست د امام خلاف بادشاه دربار کې مختلف قسم ته خبرې ورته جوړوي مختلف قسم ته الزامات مولا باندې لګوي او دا خبره ورته کوي د حق او پسرا اوس دنیا کې پریشان شوي دی هر څوک دی حقیقي دین وارث امام محمد تقی علیه السلام دی که دا خبر خوانده سي پرشنیږي یوه اورېده سي روانه دی دغه تاک باندې به ته نه وې امام محمد تقی علیه السلام وي د دې نه مخکې څه تاک باندې امام محمد تقی علیه السلام راشي کاته لیکه همدا خبرې سبب وګرځېدې معتصم بالله لعنت الله والعذاب امام علیه السلام د زهر ویل کړ امام علیه السلام یې بېدادۍ سره شهید کړو